په دنیا کې که یو انسان د بل چا مشکل حل کو، د یغ پریشانی ختم کو، د یغ بېچینی ختم کو، بیا الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د بېچینی نه د پریشانی نه یو پریشانی ختم کو. دغه په تیر کلیپ کې مو خبره بیان کړې و تفصیلی. او داسې چې که یو انسان چاته اسانتیا پیدا کو، من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة، الله تعالی په دنیا کې د ته اسانتیا پیدا کوي، په آخرت کې وه اسانتیا ورته پیدا کوي. دا درې چارې ولته شي چې کله د په زړه کې د دغه انسانونو مخلوقات محبت وي. یو سړی دا دعوا چې کله وکړو چې مو د الله تعالی سره محبت دی، زه د الله سره محبت کوم، دغه انسان د پوره ضروري دی چې د الله تعالی د مخلوقات سره هم محبت وکړو. د الله تعالی د مخلوقات رحم د پزړه کې پیدا کو. بیا د دعوا صحیح دو کچیر د الله تعالی د ذات سره د محبت دعوا کو او د مخلوقات سره نفرت کو، د خلق سره نفرت کو، پزړه کې د یغه لوړ محبت نه وي، لوړ احساس نه وي، نو د دعوا بالکل باطله دو. دغه واجنه دا ولته شي چې کله د تو پزړه کې د خلق رحم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام دا خبره په قران کریم کې مختصر ذکر شوی دو. حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام د چکیم قوم و په دا باندې الله تعالی طوفان روست، هغه د چکیم قوم و دغه ټول قوم یې تباک غرق کړ. بیا نوح علیه السلام چې کله دا خبره الله تعالی ته بیان کړه چې یا الله د دې مو کوم خو نافرمانه دی، داسته دا ټول ختم کړه، الله تعالی ختم کړه. بیا الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې حضرت نوح علیه السلام ته دا پیغام ورولېږه چې ته اوس دا چاردو چې ته اوس د خورې لوشي جوړ کړه. حضرت نوح علیه السلام د خورې لوشي شریک کړل، جوړ یې کړل، په دا باندې وخت ولګاوه، مشقت تکلیف برداشت کړه، ټیمې په ولګاوه. چې کله یو غاټ ډرای دغه جمع شو، ډېر غاټ ځای جمع شو، ډېر زیات لوشي جوړ کړل. بیا الله تعالی بل حکم ورته وکړ چې دغه لوشي یو وسموت کا. حضرت نوح علیه السلام ورته وویل چې یا الله اول د حکم ور کړاو چې جوړې کا، وس حکم ور کوي چې موت کا. الله ورته وویل چې اول مو حکم در کړاو، وس حکم در کاوه چې موت کا، د مو حکم دی بس. حالانکه دا ته خپل مرزي سره نه دی کړی، حکم مو در کړاو، خو مشقت تو بس بیا زه حکم در کاوه چې دا موت کا. خو بهرحال حضرت نوح علیه السلام په زړه کې دا خبره راغله چې په څه طریقه باندې دغه شی نه بچ موت نشي. الله تعالی ورته فرمایل چې کسا تو چې کله موت یو راولل چې دغه قوم ختم کا، مو فورا ختم کا. قران کریم آیت رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، مو دا قوم ټول ختم کا. او چې کله موت ته یو راولل چې دغه لوشي موت کا، ته په زړه کې هم بیا خبره راغله چې څه طریقه باندې د باد شي. وجد شیدای چې ته په زړه کې دغه شی محبت پیدا شوی. تو چې کله موت ول آیا د په زړه کې د مخلوقات محبت نه و، الله تعالی هم د مخلوقات سره محبت، انسانونو سره محبت کو. نو دغه د واجب نمشته اوسه په چاردو چې میږ تو سه د الله تعالی سره محبت وکي. د یغ طریقه دا دو چې الله د میږ سره محبت کو، میشته په چاردو چې هغه چار وکي چې په هغه باندې الله او د الله رسول خوشحالي شي. یغه چار نه مې ځون باش کی چې په باندې د الله او د الله رسول خپه کیږي. نو د الله چې مشنه خوشحال شي په دا غټه خبره څنګه دوستي، دا په ټوله نه غټه خبره ده چې الله تعالی د میشتوس نه روزي وي. دغه وجنه میشتوس په چاردو چې خپل هم نیک عمل وکي، بلکې استه د نیک عمل ترغیب ورکي. ترغیب داسته چې کا په خلبونه نشي ورته ولای دا کیم پیغام چې میش بیان کړی دی، ریکارډ کړم دی، دغه پیغام بل ته ورسوه. کچیر یو انسان په دغه نیک چار باندې عمل وکړه چې څومره ثواب ملاويږي، الله تعالی تو ته هم ثواب درکوي. د په ثواب کې کمی نرسي، الله تعالی تو ته هغه اجر درکوي، په مفت باندې اجر دی. یو انسان ګناه کو، د ګناه نه ځون باش کوا، د نیکي چار خو ور سره کا. الله تعالی د مستشټول ته د نیک اعمال توفیق نصیب